بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما بټخیله نه زمونږ د ټولو بټخیله زمونږ بټخیله تاسو ته مخامخ دی اقبال جان او د کیمرې نه شاته ناست دی طاهر جان ګورې ټول کمال د طاهر جان دی. که د ده کمال نه وی نو موږ به په دې شړو شمباړو کې څه کول، او دا شړې شمباړې ځکه تاسو ته ښیو چې دا یو ډېره سینې نندارې دي. موږ تاسو ته ویلو که نه چرچل پیکټ هغه مخامخ چرچل پیکټ دی، او دې خوا بیا د باډوان سیند دی. نو دا یوازې د باډوان سیند نه دی، دا زموږ د ټول پاکستان سیند دی. نو چې په کوم طرف باندې ورغلی دی په هغه ځای کې دې ته هغه ځای نوم وایي. لکه د نوخار سره یو ځای دی لنډۍ ورته وایي، په هغه لنډي سره هم دا سیند وتی دی. نو هغې ته د لنډي سیند وایي، هغه ته د تاڼۍ سیند وایي، دلته ورته د باډوان سیند وایي، او اخوا بیا د بټخیلې نیر وایي. دې سیند کې یو شاعر لمبل نو نور کسان په سیکل باندې سواره وو، یا به یې د قصده وي. پخوا ډېر ښه شاعرانو هغه ته یې اواز کړی وی په سیند کې لامبه د لنډي و چې پر هر دی وګنډي. هغه ورته په جمع کې راکوشه چې په نیا دی ومنډي. په جمع کې دا ځای ډېر یخي او دا هوا او دا نیر هم ډېر یخي. دغلته کې یو موږ ورته ایټیوس وایو. دا ایټیوس هغه و چې په بټخیله باندې یو زبردست توپان او سیلاب راغلی و، دا ټول پلونه یې وړي وو. ما او رسا صاحب چې موږ دلته کې د یو چینل سره زموږ د بټخیلې دی هغې سره کار کوو، نو دغه ځای کسان موږ وښوه چې دوه او یا کسانو خدای مې نه خطا کوي هغه ټول دې سیند ته ختلي وو. هېڅ حسرای نه وه، چاپېره دې د اوبو دا چپې وې. موږ په ټي وي باندې وچلوه، او هلته کې پسې بیا سبا له هلیکاپټر یې راوستې، او د هغه ځای نه یې په هلیکاپټرو کې هغه کسان چوت کړه. نو انشاءالله ګپونه به لګو، تاسو ته به دا ښکلې نندارې نظارې ښیو. او زموږ ملکن یو پیج دی زموږ د ملګري دا عثمان ملاکن سوشل میډیا، هغه پکې لږ انګریزي استعمال کړي ده، خیر دا خلک سوشل دی که نه. او زمونږ خو دغه زوړ زمونږ بټخیله. نو زمونږ بټخیل نه تاسو ته مخاطب یو، او شعر به درته ویم چې ډېر یریږم د پیري نه ځان ساتم، ډېر یریږم د پیري نه ځان ساتم، او د کاغذ د ازمري نه ځان ساتم. زه په روز کال پکې څه شي وم چې چلی سوړه سکې د سوري نه ځان ساتم. دا درته بیا ویم، زه په روز کال پکې څه شي وم چې چلی سوړه سکې د سوري نه ځان ساتم، او د ماجونو په ځای بل څه ورا کړي د حکیم او پنساري نه ځان ساتم. جیک پیټیان پکې ولاړې اقبال جانه د میلې د مداري نه ځان ساتم. دا واړه خو چې بالکل مداري ته ونه درېږئ. او که دغه شان د کردار پکې تاسو ولیدو نو وهئ، او باقي به موږ تاسو سره ګپونه لګو انشاءالله. تاسو نیغ په نیغه ګورئ. طاهر خان د کیمرې نه شاته دی، او دې به درته د نظارې هم وښیي او یو څو خبرې به درته وکړي. لالا تاسو ته هغه شعر را یاد کړئ، هغه ډبل شاه والا. او زه د خپل ملګرو ته ښیم چې موږ چرچل پیکټ کې یو، تاسو لیدی شئ د کلي د وطن دا ښایسته نظارې. زما ستاسو ټولو ته یو التجا ده، زموږ د لایو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، چې څونه تاسو شیر کوئ هغو نه به زموږ خواږه مسافر ملګري دې ویډیو سره راځي، او د دې وطن دا نظارې به تاسو ته یعنې لالا زموږ سره دی، او موږ په دونه ښایسته ځای کې یو. لالا ته مې اوس ویې مې لالا غلطي را نه شومې ځان سره قالین مالین نه دی راوړی. نو لالا ماته چې طاهر جانه په قالین څه کې زموږ د وطن دا خاوره چې کوم ده د قالین نه کم دی. نو دا د دې لالا د دې خاورې سره مینه ده، او تاسو دا ښایسته نظارې لیدی شئ. مخامخ زموږ سره اپر باډوان ورته وایي، هغه دی لالا سره له کاپیږي. انشاءالله زه به تاسو ته ویم د سبزۍ نرخونه حده نه بهر شو. په خدای یقین وکړه به 200 سیر ټماټرو په دې مخ د سبزۍ نرخونه حده نه بهر شو. نن په 200 روپۍ سیر ټماټر شو، او په ګلو څخه ګوپیان په 60 روپۍ شو. اخیستونکي په زړه باندې پرهر شو. هغه د وړو بالغ په 1000 روپۍ خرڅېږي. زړه به یې وچوي که کاڼه خلک خبر شو. او د پیټرولو د ډیزلو به څه وایې، د موټرو مالکان د پیټرولو او د ډیزلو به څه وایې، د موټرو مالکان محتاج د خر شو. د تبدیلي وي نوره څنګه اقبال جانه غریبان په کاغذونو خوراک سر شو. دا خو پکې راځي، کله به یو شی ګرانېږي، کله به بل شی ګرانېږي. نو زه به درته یو څو شعرونه نور ویم چې خوب مې لیدلو چې په یخ کې پروت دی، خوب مې لیدلو چې په یخ کې پروت دی، یو د زکات منبر دوزخ کې پروت دی، او دی ورته لویې لویې چغې وهي، او تور لړم ورته په مخ کې پروت دی. بیا مې دا مشر صاحب تپوس وکړلو، هغه خو ښه لاندې برزخ کې پروت دی. دې دوزخیانو ته نغمې غږوي، یو زوړ رباب ورته په ترخ کې پروت دی. نو یې اقبال جانه روزانه یو چیچي، یو گنجې مار ورته بالغ کې پروت دی. باقي شعرونه به وایي زلفان را بند مې لوپټکې خوښي، زلفان را بند مې لوپټکې خوښي، او سوچک وړې مې پراټکې خوښي، او لکه دا ستا د ننګو سرونه دقسې رنګ مې په مالټکې خوښي، او د یار سره مې 1 to 1 ملاقات ځان له ملګرو په کوټه کې خوښي، او د یار د کور په نړېدلي دیوال ګل د ورخاړې مې لوټه کې خوښي. نو زه اقبال جان پې بدنام شوی یم، زموږ خو هسې سپین کوټه کې خوښي. نو طاهر جانه بله ورځ دته یو ملګري میسیج کړی و چې ستا دغه ما ډیلیټ کو
ستا پیج نو د خدای بنده ځان ولې نه ډیډیټ کې د دنیا خلک نور نه دي ستا په ځای به نور راشي نور به راشي چې ستا پروګرام خوښ نه دی اختیار ستا دی او ستا خپل موبایل دی هغه ځای به کې داسې یو بټن دی ټک تی وباسه ټک تی وباسه او نور خو به او ځان پسین پورې باسه مونږ څه کوي وروره او یو څو شعرونه به نور وایم ملګرو فرمایش خو نه دی راغلی دنیا د امریکې نه ملګري ناسي زموږ سره دوبۍ نه ناسي سعودي عرب نه ملیشیا نه جرمني نه او د کویت نه مسقط نه او ټول دغه یو وایي چې لالا ډېره مننه او هغه یو اس ای ولا د امریکا چې ملګری د هغه ته بار سلامونه او دا ټول ملګری ته سلامونه وایي الله دې خوشاله لره الله چې په هر ځای کې یو زمونږ د غږ اورئ نو الله مه خرابوه بس خوشاله اوسئ او یو څو شعرونه به درته نور ویم چې په مونږ غریبانو باندې خیال به دې کوو په مونږ غریبانو باندې خیال به دې کوو جانانه مخکې ډېر ښه وې مسکال به دې کوو او لاړه د ځوانۍ دور دې تېر شو ناسپروري او خونده که د سیند په شکال به دې کوو او هغه د ځواني و چې کږه د خیاله تللې خونده ننګو په سر سور شال به دې کوو او اوس در اګرې ګاډی جوړ شوی دی جانانه مخکې د زلفانو په سم مخکې د زلفانو په سر په مخ ټال به دې کوو او د اوس نه دې زر شم مخکې ډېر سخاوتي وي خوند سپینې خولې په ما اقبال به دې کوو کله ناکله نو خبرې به جاري ساتو او انشاءالله تاسو ته به موږ دا پرشوګانې بیا کوو چې یوازې اقبال نه دی پکار که نه دا خلک هم لیدل پکار دي الله تاسو رعایت کوي او چرچل پیکټ کې یو د کلي په دې خاوره کې د کلي په دې وطن کې ډېر ښایسته منظر دی یخه هوا زموږ سره لګي دریای سواد زموږ سره بهیږي دی ځکه ته کوم ملګري چې په پردیس کې دي دا ویډیو خصوصي ستاسو دپاره ده او اپر باډوان ورته ویلی شي زموږ سره اپر باډوان دی زموږ خواږه ملګري دی زګونه دي او دوست تاسو خپل لالا خیمه زموږ جنتي لالا دی او دا ملګری چې اکثره پرون یو ملګری خبره کړې په هغې باندې موږ لږ ستومانه مو خفه بو خو مونږ دا ویډیو د خپل مینوالو دپاره جوړه څوک چې زموږ سره مینه کوي زمونږ لالا دی نو لالا ته وګوره په ځمکه ناست دی لالا ته مې غلطي شو مې قالین او چټۍ مې رانه وړه لالا وایي چې طاهر خانه دا خاوره چې کوم ده دا د قالین او چټۍ نه کمه ده نو زموږ ویډیوګان د ټولو مسافرو به ټول ملګري چې دا ټیم ګورئ لایو ویډیو شیر کړئ زه غواړم چې دا ویډیو زموږ سوپر هټ لاړ شي نو لالا به انشاءالله موږ تاسو راولو او وایي کډ ګاډي بندي خو موږ بیا هم کډ ګاډي ګرځو او لالا زموږ سره ناست دی کوشش به کوو چې د لالا نه خواږه نور هم ښایسته سیزون دی وورو او هغه لږې تاسو شاول هم لیدی شی به کار شروع دی ښه په تیزۍ سره زموږ سره بهار هم راغلی موسم بهار شاته شنه پټي ښایسته او څونه ملګري چې اوس میسیجونه را لېږئ څونه موږ ته لایو ناستئ ستاسو د ټولو یو جهان مننه موږ ستاسو مشکور یو چې زموږ ویډیو زموږ لایو پروګرامونه تاسو خوښوئ لالا زموږ سره یو بل څه ښه څیز را یاد کړی دی او ګورو چې لالا زموږ سره نور نوي څه راوړي دي جی لالا شعرونه دي دو بار دا ملګري هم دا کوشش کوي او سوالونه کوي چې نوي څیزونه وایه نوي وایو زمونږ یو کتاب پرتوک په چینار چې کم دی نو په هغې کې دا څیزونه ډېر زیات دي ورپسې مه ګوره چې نه خاندئ انشاءالله هغې باندې هم کار روان دی ما یو بل کتاب هم کړی دی چې څونه سندرې د اقبال جان خوږې سندرې په هغې به تاسو تشې سندرې اورئ خو زه به درته یو څو کلیواله یو ښکلی شعر ویم دا چې څپیا کې په دیوال ښکاري ما ته رنګونه کلیوال ښکاري او څومره ښایسته پیدا د توت ونه د ملګرو ځوړند پکې ټال ښکاري او بیا یې د لوښو په جګر مکړله بیا یې د لوښو په جګر مکړله سورای لاس کې دا کلال ښکاري او دا چې په سر د ګیا پنډ وینمه دا چې په سر د ګیا پنډ وینمه د کلي پیغله د سنبال ښکاري او دا په خرې جرندې له دانې راوړي دغه شړی په سر اقبال ښکاري او یو څو شعرونه به درته نور ویمه زموږ د سیب سره چې تور ګاډی دی او ملګرو دغه چابي چور ګاډی دی یو کې په خپله دویم کې ښځه ګرځي او دریم ولاړ ورسره کور ګاډی دی او دا سرکاري خو داسې په ګډو کې ولي ته به وایې دا د مور ګاډی دی دا چې پچت بله سورلی ناستې دي او ملګرو دا زموږ ملک د لاهور ګاډی دی او یو پوټی شو اقبال جانه لاړو پوټي شو اقبال جانه لاړو او په کباډیانو خرڅ د اور ګاډی دی ملګرو زموږ کلیواله او زموږ د پاکستاني غلو کمرانان به یاد کو دا د چکدرې پلو بهترین پلو انګریزانو جوړ کړی دی د انګریزانو صفت به موږ نه کوو خو کم کارونه چې کړي دي نو ښه یې کړي دي ښو ته به موږ ښه وایو بد ته به موږ بد وایو د هغې نه وروسته د چکدرې یو بل پل جوړ شوی او چې کله سیلاب راغی د انګریزانو هغه پاتې یو ټایم یې پوره دی او نور یې ټول ویوړه خو دا ته ځکه یادومه چې په دې ملکن یونیورسټۍ کې زموږ یو ملګری دی او پی آر او دی د وي سي صاحب هغه نه
نوم دی دوست محمد صاحب صحافي دی د هغه زه ځان سره راوستم دا کیمرې میمرې نه وې او په دې باندې کار شروع کړی او رانه و د بلا زامنو په 3 ورځو کې خو ته نیم وړی و د اوسپنې هم په هغې باندې پروګرام وکړو او هغه خلکو ولیدو په هغې باندې په اسمبلی کې باسو شو هغه پل پاتې شو نو هغه پل زموږ په کار راغی نو خبره داسې ده چې ښه کاري د هغې به موږ ملګرتیا کوو او د بد کار نه به موږ ځان ساتو نو دا شی زمانه لګړ شوی زموږ د سیب سره چې تور گاډی دی او ملګرو دغه چابي چور گاډی دی یو کې په خپله بلکې ښځه ګرځي او دریم ولاړ ورسره کور گاډی دی او د سرکاري خو داسې په ګډو کې ولي ته به وې دا د موږ ته به وې دا د مور گاډی دی او دا چې پسچد بلا سورلی ناستې دي نو دا زموږ ملک د لاهور گاډی دی اوس چې کوم لاهور د گاډي ځي نو زموږ خلک هغه بیا چت ته خیجي ما ته ماله الټی راځي زموږ یو دلته کې کلی دی هغه به زه نالم په هغې کې یو سړي وی ما دې کډه وړه د دنیا سامان مې ګاډي ته وخېجو وی د هغه سړي سره یو خر و ما وی دا دی چت ته وخېجو چې هغه چت ته وخېجو زما سره به مخکې سیټ کو څوک نه وی ما وی چې ګب به ورسره لګو چې زه راکوشم وی هغه سړی تللی په خره د پاسه ناست وی ما وته چې ورور زما سره مخکې سیټ ته راځه دا تش دې ګب به لګو وی نه یاره ما ته به ګاډي کړی شي ما خره د پاسه سوره وروره روان سورلي کوه نو دې څه کله کوم شته نو ما یو هغې پسې یو آیکو جوړه کړې وه چې پرون راتلمه دا سپڼ ګاډي کې ما وی چې ولې ټول خوله خوله شم نو چې مې په غور ځان ته وکتل چا مې په سټ باندې الټی کړی وي نو دا څیزونه به ورو زموږ نه لرې کېږي اوس موږ کسان چې لرې ځینو ګولۍ خوري زموږ په خپله یو ترور هغه چې بټخیلي ته راله نو وی به په ما باندې ګاډی بد راغلی لاول به شین چیز کم بیا به نورې خبرې وروسته کوو نو موږ به ورته لږ شین چیز کو خبرې به کوو او طاهر خان تاسو سره مخامخ دی هغه به هم خپلې خبرې کوي او پیج دی زموږ بټخیله زموږ بټخیله وروره ګورئ تاسو به خوشحاله او ټک ولا ورکړئ داسې شعر او مهرباني وکړئ دغه ځای چې تاسو په موبایل کې خو ماته نه دی منو خو یو ګوټ ته به یي چې ټک ولا ورکړئ څوک یې داسې داسې کوي او څوک یې داسې داسې کوي هغه به ورته یم چې دا بعضې هلکان موبایل کې څه کونه ورکوي داسې داسې کوي او کله داسې داسې کوي اجره وي که جومات او که غم وي که خیرات او نو دی دغه میرات پکې د جم نه بهر کوي داسې داسې کوي او کله داسې داسې کوي نو اجره وي که جومات دي کوي به شلشلغات او ډېر خو په بازار کې څښاک فلمونه ډاونلوډ کوي نو داسې داسې کوي او کله داسې داسې کوي نو بچو له موبایلونه رانوړی کوم سوالونه وایي اقبال جان مسلې تا ته پیدا کوي داسې داسې کوي او کله داسې داسې کوي نو دا داسې داسې چې کوي ګوره دا څه چل کوي دا په خټ د پاسه ناست یو کله خاندي او کله دا چل کوي زموږ یو ملګری ما ته ویې زما زوی ټوله ورځ کمپیوټر ته ناستي په زول ګرځي نه ما ورته کمپیوټر ورته لګوه په کوټه کې نه بار په برنډه کې چې تاسو یې وینئ چې دې څه کوي نو مهرباني به داسې ډېره ډېره مننه لاله ډېره ډېره مهرباني